السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د خپل نام څخه ښایسته ویډیوانو جوړولو طریقه در زده کوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره د خپل نام څخه ښایسته ویډیوانې جوړې کړئ. دوستانو، که چېرته تاسو په فیسبوک کې آی ډي لرئ یا تاسو پیج لرئ یا تاسو یوټیوب چینل لرئ، د هغې لپاره تاسو انټرو څنګه جوړولی شئ، نو په دې ویډیو کې همدا طریقه در زده کوم. د ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو، د دې نه مخکې که چېرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ، په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ، همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره. دوستانو، که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه، ویډیو هم لایک کړئ. د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته ډسکرپشن کې میلاو شي. ډسکرپشن دوستانو، د ویډیو ټایټل باندې کلیک وکړئ، لاندې به ما ورته لیکلي وي د ایپ لینکو. که چېرته دا ویډیو تاسو د فیسبوک څخه ګورئ، نو په فیسبوک کې اولنۍ کمنټ کې یا به د ویډیو په ټایټل باندې د همدې اپلیکیشن لینک تاسو ته میلاو شي چې تاسو یې په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. ورځو همدې اپلیکیشن ته. دا ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. په دې کې په ډېرې اسانۍ سره تاسو چې کوم دی یو ښایسته ډیزاین جوړولی شئ. دلته کې تاسو ته په سلګونه ډیزاین یې درکوي. یو به تاسو ته ښکار ښم چې ما جوړ کړی دی، نو په دې کې تاسو ډېر ښایسته خوندور ډیزاین جوړولی شئ. ورځو همدې طریقې ته چې څنګه کولی شو موږ داسې یو ښایسته ډیزاین پکې جوړ کړو. دلته کې تاسو ته بیخي زیات ډیزاین درکوي چې تاسو ته به ښکاري. په هر ډیزاین کې تاسو چې کوم دی خپلې ویډیوانې د خپل نام څخه ویډیو جوړولی شئ. دلته کې دوستانو ټول خو هم فری نشته، خو بیا هم ډېر خوندور افیکټ والا ویډیوانې چې کوم دی هغه په دې کې فری تاسو ته میلویږي. مثلا دلته کې تاسو کومه یوه ویډیو چې خوښه شي، کوم یو ځای ته چې طالب وي، هغه به کار نه کوي، خو تاسو ته بره ښکاري 2 MB سیز دی. په دې باندې به کلیک وکړئ، په یو څو سیکنډو کې به دا ویډیو ډاونلوډ شي. د ډاونلوډ کولو وروسته په همدې ایپ کې چې کله ډاونلوډ شي، نو تاسو ته داسې اپشن درکوي. تاسو به دلته راشئ، دلته کې کوم ځای کې چې تاسو ته لیکنه ښکاري، په دې لیکنه باندې به کلیک وکړئ. لیکنه باندې کلیک کولو سره بیا په دې سکرین کې کومه لیکنه ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو مخکینی نام ته ډیلیټ کړئ. ډیلیټ کولو وروسته به دلته کې تاسو ورته خپل نام ولیکئ. نو د خپل چینل نام لیکل غواړئ، د خپل ایډۍ نام لیکل غواړئ، یا د خپل ځان نام لیکل غواړئ، دلته کې تاسو ورته لیکلی شئ. هغې وروسته په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې تاسو ته ښکاري لاندې د ډیزاین بدلول هم تاسو کړای شئ. په دې ځای کې تاسو ته ډېرې ډیزاینې درکوي، خو کوم ځای ته چې تاله نه وي، هغه ډیزاین تاسو په دې کې استعمالولی شئ چې بغیر د تالې نه هم ډېر ښایسته ډیزاینې د لیکنې کم ډیزاین چې دی هغه تاسو ته درکوي. نو کله مو چې دا وکړه دوستانو، په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به په دې فری اپشن باندې تاسو ته به ښکاري، په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې به تاسو چیک کې که بل ځای کې هم داسې لیکنه وي، نو هغه به تاسو په هغه باندې به کلیک وکړئ. هغه لیکنه کې به تاسو خپل نام ولیکئ. نو دې کې ډېرې زیاتې ډیزاینې دي. ما تاسو ته صرف د زده کولو لپاره دا ډیزاین خوښ کړو. بیا چې ستاسو کوم ډیزاین خوښیږي، هغه کې خپل ایډیټینګ کولی شئ. همدارنګه لاندې اپشن یې درکوي، نوره ټیکسټ لیږول غواړئ پې، میوزیک لیږول غواړئ پې، سټیکر لیږول غواړئ پې، لاندې تاسو ته بېله اپشن یې درکوي، هغه هم پې لیږولی شئ. نو کله چې بیا تاسو پلی کوئ، دلته کې به تاسو ته ښکاري. په دې طریقې سره به ستاسو هغه نام راځي، هغه ویډیو به راځي. په هغې باندې میوزیک لیږول غواړئ، هغه هم لیږولی شئ. نو کله مو چې دا ویډیو سیټ کړه، بیا په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره ایکسپورټینګ ویډیو راځي، نو چې په ډېرې تدۍ سره ستاسو په یو څو سیکنډو کې ستاسو دا ویډیو چې کومه ده هغه ګیلري ته سیو کېږي. نو دلته کې هم تاسو ته اپشن یې درکوي، که چېرته تاسو ته یوټیوب نشر کول غواړئ یا نو واټرمارک چې کوم دی هغه راوستل غواړئ، د دې لپاره خو دوستانو یو څه نه څه روپۍ ورکول دي. په روپیو به تاسو کوئ، خو انشاءالله زه به کوشش کوم زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې دا اپلیکیشن تاسو ته بالکل مفت را ډاونلوډ کړم. بیا به ستاسو په ویډیو کې دغه لوګو هم نه راځي. دوستانو، که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو در سره لایک کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.